دغه ټیک ټاکران بچي وي نن چې ګوره بس داسې د 15 کال ولک خی وای دا د کور نه اورک شوی نه دی خو چا نه زرګونه خوړلي چرته چا سره بتلی نن زما خو د جینکونه د هلکانو حفاظت ګران شوی دی قسم دی بل ورځ مې د دې جمعې په ورځ مې دغه کې بیانو چکدرې سره خوا کې نو ما ورته وی د دې طرف هم یو اوټل زه ګورم زی انما ډېر اشتهار د هغې په دې سوشل میډیا باندې راځي لیکن نن چې د اوټل اشتهار کوي په یو سپینګیري باندې نه کوي هلته مې یو ښکلی هلک پکې کېنولو هغه وایي تاسو راشئ نو دلته به ټیک ټاک له ویډیو هم جوړه کړو مونږ سره به خوراک هم وکئ دا مو کوئ دا مو کوئ دا هغه د یو هوټل حواله هم پکې ما ورکړه نن دا حالات روان دي نن ستا دغه بچي دا د ټیک ټاکرانو په شکل کې چې کوم دی څه دي رواني بېګا ما د خپلې تخبې دوه درې اعلانات په دې سوشل میډیا وکتل چې دې ځای نه هم د 15 کالو هلک ورک دغه ځای نه هم د 15 کالو هلک ورک دغه ځای نه هم ورک دا ټیک ټاکران دي لہذا محترم عزیزانو نو نن که دا عالم نه او د ده دا کردار نه دا دلته چې نن دا کم 10-12 ماشومانو دا پټکي والي دا خو د علماو بچي نه دي دا ستاسو بچي دي په ایمان وایه چې دا عالم نه دا جومات نه دا قرآن دا درس د دې علماو نه ته به په دې کلي کې پټکي والا بچی پیدا کړي تاسو کې نیکان ناستی داسې یو نیکه تاسو کې نشته چې هغه وایي چې زه به کور کې خپل بچي ته خپل نوسي ته په خپله پټکی ورپسر کم داسې پلار در کې نشته چې هغه به دا جرت به پکې چې به په کور کې لا د سکول والا زوی ته پټکی ورپسر کړي نن دا بچي الحمدلله دوی ته نه څوک قار شوي نه چا وهلی دي لیکن الحمدلله د پټکي والا ماحول کې ټیم تیر کا نن دغه بچو چې کوم دی سیب پټکي دا پسر کړي دي